ننګرهار والي حیات الله حیات د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د خوږیاڼیو شیرزادو او په چراګام ولسوالیو علماء کرامو قومي مشرانو ځوانانو د امنیت تامین روغتیا پوهنې ټولګټو چارو کرنې او مالدارۍ کلو پراختیا او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې د مسؤلینو سره یوځای د حل په موخه واورېدې. د خوږیاڼیو په چراګام او شیرزادو ولسوالیو مخورو د خبرو پر مهال په یاده ولسوالۍ کې د لویو لارو او عمومي امنیت خوندیتوب نوکړخېلو مربوطاتو کې د پوستو حلقوي سړک د ځمکو د خړوبولو په موخه د اوبو ذخیرو ښوونځیو ته احاطې او ودانیو جوړولو روغتیا برخه کې د لا زیاتو خدمتونو وړاندې کولو کاسا 1000 پروژې څخه دوی ته د برېښنا ورکولو پاڅون کوونکو حمایه کولو مخابراتي شرکتونو ستونزې حل کولو د شپنوي عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې او یو شمېر نورو برخو کې خپل ستونزې وړاندیزونه شریک کړل. مشرانو همداراز د خبرو پر مهال په خپلمنځي یووالي او د دوی په سیمو کې د تلپاتې سولې او ثبات په موخه په بېلابېلو طرحو وړاندیزونو هم بحثونه وکړل. موږ او تاسې په غواړو چې دې مشکلاتو نه خلاص شو. د سولې باید مضبوط تحلیل سوله باندې باید کار وکړو. د آیات ساتئ په وژنو باندې نه په سوله باندې کار وکړو. نو موږ دپاره ډېره سوله ضرور ده، موږ دپاره امن ضرور دی، خو د امن نه مخکې او د سولې نه مخکې یوه خبره چې هغه ډېره ضرور ده هغه څه شی دی په هغې تاسې خبر یې سوله نه راځي امن نه راځي تر څو چې موږ سره په اتفاق نه شو. هغه اولنۍ لویه ستونزه امنیت دی. اول د دې لارې امنیت تامین شي چې تاسې پیرزیانه لري دولت نو موږ هغې له اړتیا لرو هغه د الف 970 پورې یا د 970 زیډه پورې موږ هلته هېڅ نه لرو، نه د تعلیم په حساب لرو نه د صحت په حساب لرو نه بیا رغونې. هغه څوک چې هغه خوږیاڼی خرابوي، هغه څوک چې هغه خوږیاڼي ته ضرر رسوي، هغه څوک چې هغه د خوږیاڼي قام ته ضرر رسوي، هغه څوک چې هغه د خوږیاڼي بچي ته ضرر رسوي په هغې باندې تیږه کېدی که نو زموږ خوږیاڼو ته پکار دا ده چې ټول په یو منظم پلان باندې په منظم طرحه باندې کار وکړو، د دې خلکو سره خبرې وکړو او د دې خلکو سره زموږ ناسته وشي چې دا څنګه کولی شي د خوږیاڼو په منځ کې څنګه اتحاد او اتفاق راولو. د پوهنې رییس حسیب الله شینواري په خوږیاڼیو 3 ولسوالیو کې د یو شمېر تړل شوو ښوونځیو په خلاصون کې د مخورو پر همکارۍ ټینګار وکړ او همداراز په راتلونکي کې د ښوونځیو د احاطې او ودانیو جوړولو په برخه کې د پاملرنې ژمنې وکړې. موږ په ننګرهار کې شاوخوا 14 بند ښوونځي لرو چې له بده مرغه 3 په اګام کې دي او 4 په خوږیاڼو کې دي. زما هیله له تاسو دا ده چې د دغه ښوونځیو په پرانیسته کې موږ سره کومک وکړئ، هر هغه وسایل او هر هغه ترمیمات چې دغه ښوونځیو ته پکار وو موږ ریاست آماده یو چې هغې ته رسیدګي وکړو. یوازینۍ ستونزه د دوی د امنیت او بیا پرانیستې ده چې په دې کې تر ټولو اغیزمن رول او تر ټولو مهم رول تاسو ولس لوبولی شي. د عامې روغتیا رییس ډاکټر نجیب الله کاموالو ویل په خوږیاڼو ولسوالیو کې پلان لري چې 3 نوي کلینیکونه جوړ کړي، د روغتونونو بسترونه زیات کړي، 10 بستره روغتون ودانۍ به جوړه کړي، د وزیرو پیرخیلو سیمه کې به د عاجل ایمرجنسي څانګه فعاله کړي او په شیرزادو کې به 2 سیارو کلینیکونو په فعالولو سره د یادو 3 ولسوالیو تر ډیره کچه روغتیا ستونزه حل کړي. همداراز د پچیراګام ولسوالۍ په روغتون کې د 200 متره اوبو څاه ویستلو، د روغتون ودانۍ او یو زیږنتون جوړولو په اړه هم خبر ورکړ. موږ په 3 ولسوالیو کې 15 صحي مراکز لرو چې خوشبختانه ټول فعاله دي. په دغه 15 صحي مراکزو کې د تاسو 332 تنه صحي پرسونل چې دغه کار کوي. راتلونکي 10 ورځو کې به موږ په خوږیاڼو په شفاخانه کې په هغې کې یو نوی تعمیر شروع کوو چې هغه به د 10 چپرکټو نور ظرفیت هم ولري. راتلونکي یوه میاشت کې به موږ تاسو په خیر سره په شیرزادو کې د یو شفاخانې د تهداب تیږه ږدو چې هغه به د 10 تر 50 بستر پورې ظرفیت ولري. د ټولګټو چارو رییس ثابت خان منګل ویل د کابل جلال آباد د هوم لین 160 متره سړک څخه 80 سلنه چارې بشپړې شوي او د 3 نورو قراردادونو په ترڅ کې به پاتې چارې هم بشپړې شي. د خوږیاڼیو او شیرزاد ولسوالیو د خلکو په اقتصادي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي. نوموړي همداراز د پچیراګام په کټخیلو کې او د خوږیاڼو په سورډاګ کې د سړکونو د جوړولو او د حلقوي سړک په اړه هم معلومات شریک کړل. دا کارونه به ان شاء الله په نږدې 15 میاشتو کې تکمیل شي. بعد نه څخه به موږ د میبلې نه سړک شروع کوو تر شیرزادو پورې، شیرزاد نه تر صبرې پورې. په چیراګام ولسوالۍ کې کټخیلو پل ده، د اختر نه وروسته کار به شروع کوو. دویم هغه سړک دی چې د ولسوالۍ او د پاخه سړک په منځ کې پاتې 3.8 کیلومتر سړک. په خوږیاڼیو کې د سورډاګ واش دی، موږ غواړو چې د سورډاګ واش هم جوړ کړو.
د دې غونډې پر مهال اړوند مسؤلینو هم په خپلو برخو کې د ترسره شوو فعالیتونو تر لاس لاندې پروژو او راتلونکو پلانونو په اړه معلومات شریک کړل. ننګرهار والي حیات الله حیات د یادو ولسوالیو اوسېدونکو ته ډاډ ورکړ چې د هر ډول فساد مخنیوي ترڅنګ به په ټولو سیمو کې ډاډمن امنیت د رامنځته کېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. نوموړي د پچیر اګام ولسوالۍ له خلکو مننه وکړه چې په خپله سیمه کې امنیت راوستی. نوموړي د خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیر اګام ولسوالۍ له خلکو وغوښتل چې حکومت سره همکاري وکړي او په خپله سیمه کې لا ښه امنیت رامنځته کړي څو حکومت ورته په اړینو برخو کې پروژې پلي کړي. د ولس غږ ماته راوړی چې په خوږیاڼیو کې دغه ستونزې دي او دا تغییر درنه غواړو. زه دې ته چمتو یم که ولسوال وي، که امنیي قومندان وي، که مدیر د امنیت، که هر مامور باندې تاسو اشتباه لرئ او هغه د ولس خدمت هلته نشي کولی، زه یې درته په هغه ورځ تبدیلوم. خو زه د خدای په نوم سوګند یادوم چې د ما ارمان د خوږیاڼیو او د ټول ننګرهار لپاره امنیت ده. دغه حکومت د ولسمشر نه نیولې تر زرګونو علماو، د کعبې تر امامه، د مسجد نبوي تر امامه پورې، په اندونیزیا کې د علماو پرېکړو پورې وویلې چې په افغانستان کې جنګ ناروا ده. نور څوک ووایي چې دلته روا ده یا چاته بل ووایي چې دا جنګ ناروا ده. زه نن د خوږیاڼي په قوم غږ کوم چې هر رقم پرېکړې د تاسو د طالبانو سره ماده یم او دا مسؤلانه د رئیس جمهور د استازي په صفت درته وایم. اوربند کوي ورته آماده یم، سوله کوي ورته آماده یم، نور شرایط لري ورته آماده یم. ننګرهار والي د سولې د رامنځته کېدو په خپلو کورونو کې مخالفینو ته د ځای نه ورکولو او یو شمېر نورو برخو کې هم مخورو ته لازم سپارښتنې وکړې. همداراز د سیمه ییزو پولیسو د حمایې په اړه هم ډاډ ورکړ.